د خوست ولایت قضایي ارګانونه نن د لیشیرو او ترزیو ولسوالۍ اړوند د یوې کورنۍ د 14 غړو وژونکي د قصاص حکم پلی کړ. د خوست استئناف محکمې رئیس مولوي عین الله خلیل ویلي چې قصاص د خدای پاک حکم دی او د بې ځایه وژنو د مخنیوي یوازینۍ لار د قانون پلي کول دي. یاد قتل د روان کال د جنورۍ په 9 د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنۍ ټول غړي وژلي وو. د پیښې د اجرا له امله د خوست یو شمېر اوسیدونکي د ولایت مرکزي لوبغالي ته پر روان وو. د خوست ولایت قضایي ارګانونه نن د علیشورو او ترزیو ولسوالۍ اړوند یوې کورنۍ د 14 غړو وژونکي د قصاص حکم پلی کړ. د خوست ولایت د استئناف محکمې رئیس مولوي عین الله خلیل وایي چې قصاص د الله جل جلاله حکم دی او د قتل په بدل کې ترسره کیږي. ښاغلي خلیل وویل نن چې کوم تن قصاص کیږي نوموړی شاوخوا 10 میاشتې وړاندې د علیشورو او ترزیو په ولسوالیو کې 14 تنه په شهادت رسولي وه. مولوي عین الله خلیل زیاته کړه چې بې ځایه وژنې د سرطان د دانې مثال لري او د دې رنځ د مخنیوي یوازینۍ لاره د الله جل جلاله د حکم پلي کېدل دي. د خوست یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولایت مرکزي لوبغاړي ته ورروان دي چیرې چې پر دغه کس د قصاص حکم پلي کېږي. نن چې د خوست په ښار کې د قصاص کوم حکم تطبیق کېږي په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. د امارات نه ډېره مننه کوو چې د اسلامي شریعت په رڼا کې محاکم فیصلې کوي او هغه خلک چې جرمونه کوي هغو ته د شریعت مطابق جزا ورکوي. هم چې د اسلام لیک استاد شي څوکه کړي دي څومره شفقت کې په انسان نه نو نن چې دغه سړی کې محکمه کېږي که نه دا د اسلام په چوکاټ کې محکمه کېږي. تقریبا 10 میاشتو مخکې دغې چې کوم 12 بېګناه کسونو افغانان په شهادت رسولی دي. د یاد ولایت قضایي ارګانونه د علیشورو او ترزیو ولسوالۍ اړوند پر یوه قاتل د قصاص حکم پلي کوي. دغه کس د روان میلادي کال د جنوري په 9 د دغه ولایت په علیشورو او ترزیو ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 14 غړي په قتل رسولي وه. زه ټولو مسلمانانو ته واړو زاړو ته د ما دا خواهش ده چې دا د هېواد افتخار ورځ ده. په دا وجه د افتخار ورځ ده چې موږ د اخره زمانه کې د نبي علیه الصلاة والسلام دا حکم د الله جل جلاله له طرفه په دا مسلمان تطبیق کیږي. دغسې غوښتنه کوو چې مثلا دغسې ظالمان چې په ټولنه کې ځوانانو وژني یا نورو خلک قتل کوي د حکومت څخه مو دغه غوښتنه ده چې په دغه باندې د الهي حکم عملي کړي. دغه زموږ غوښتنه ده. له دې مخکې د خوست ولایت مقام رسنیو دفتر په یوې خبرپاڼې کې لیکلي و چې نن د خوست قضایي ارګانونه د علیشورو او ترزیو ولسوالۍ اړوند د یوې پیښې پر یوه تن قاتل د قصاص حکم پلي کوي.